الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې معززو ورونو نن بیا د زکات اړوند یو څو مسائل تر بحث لاندې نیسو. البته د سوال او جواب په شکل به یې کو چې ښه واضح سي. لومړی پوښتنه: آیا د سرو زرو د رانیولو او که د خرڅولو قیمت حسابیږي؟ جواب: په اوسنی وخت کې عادت داسې دی چې کله څوک زر رانیسي نو په یوه قیمت باندې وي، او کله چې یې خرڅوي بیا زرګر په ټیټ قیمت ځینې رانیسي. په داسې صورت کې چې کله د زرو مالک زکات ورکوي، زر به په هغه قیمت حساب کړي په کوم قیمت چې خرڅیږي، نه دا چې ده رانیولي وي. یعنی دغه کس که ارزانه رانیولي وي اوس ګران وي، د اوس بازار قیمت به حسابي او زکات به د هغه حسابه ورکوي، او که یې ګران رانیولي وه اوس ارزانه خرڅېدل هم به د اوس د قیمت له مخې زکات ورکوي. یعنې دا چې اوس چې څومره پیسې سوې 2.5% زکات به ورکوي. دوهم سوال: آیا زکات پر سرمایه دی که پر ګټه او که پر دواړو؟ جواب: که چیرې څوک د روژې په میاشت کې مثلا د 500,000 افغانیو مالک وي، د کال په تیریدو سره یعنی راتلونکي کال روژه د 80,000 مالک سو، 10,000 یې ګټلې وي، نو زکات پر سرمایه او ګټې دواړو باندې واجب دی. یوازې پر سرمایه باندې زکات نه دی واجب، او نه یوازې پر ګټه باندې واجب دی، بلکې پر دواړو باندې زکات واجب دی. یعنې دا چې دا لازمي نه ده چې پر ګټه باندې به هم کال پوره کیږي. سوال: که د تجارت مال نه خرڅېدی زکات به ورکوي که یا؟ جواب: که د یو چا سره د تجارت مال پروت و، نورې پیسې یې نه درلودې چې د دغه مال زکات باندې ادا کړي، او دغه مال څو کاله پروت و، ډېر وخت وروسته خرڅ سو، د تیرو کلونو زکات یې نو ورکړی، نو د ټولو کلونو زکات باندې واجب دی. سوال: که موټر د تجارت لپاره وي زکات باندې لازم دی که یا؟ جواب: که څوک د موټر مالک سي، هر ډول موټر چې وي، په دې شرط چې د سورلۍ یا د کسب لپاره نه وي بلکې د تجارت لپاره وي، زکات باندې واجب دی. سوال: آیا د تجارت پر مځکو او سرایونو باندې زکات سته؟ جواب: که یو کس سرای یا مځکه د تجارت په نیت رانیول او د رانیولو پر مهال یې د بیرته خرڅولو اراده درلوده، د دغه سرای یا مځکې پر قیمت باندې زکات سته. یعنی دا چې د کال په تیریدو سره چې مځکه په کوم قیمت خرڅېده، په هغه قیمت کې به 2.5% زکات ورکوي. سوال: که مځکه یا سرای د تجارت لپاره نو، بیا هم زکات ورباندې سته؟ جواب: که یو چا مځکه یا سرای د ګټې په نیت نو رانیولی، بلکې د خپلې اړتیا لپاره یې رانیولی و چې پکښې واوسېږي، یا به پر مځکه باندې کور جوړ کړي، یا به په یو بله ښه وخت ورسي، زکات باندې واجب نه دی.
سوال: که یې سرای د پیسو بندېدو لپاره رانیولی و، آیا زکات باندې سته که یا؟ که یو چا جواب: که یو چا سرای یا مځکه رانیولی و، نیت یې دا نه و چې تجارت ورباندې وکړي، او نه یې هم د دې نیت و چې خپله استفاده ځینې وکړي، بلکې غوښتل یې چې صرف د دې لارې پیسې وساتي، زکات باندې واجب دی. سوال: د تجارتي مځکې د کښت حکم څه دی که یې مځکه مثلا د تجارت لپاره رانیولې وي او بیا کښت ورباندې وکړي؟ جواب: که یو کس د تجارت لپاره مځکه رانیولې وه، بیا یې په همدې مځکه کښت وکړ، د دغه مځکې په حاصلاتو کې عشر سته او زکات ورباندې نسته په دې حاصلاتو کې. سوال: آیا په تجارت کې پر مصرف سوي مال باندې زکات سته؟ جواب: که یو تاجر په خپله تجارتي مال کې 50,000 افغانۍ مثلا وګټي، 20,000 پر مصارفو ولګېږي، پر دغه تاجر باندې د سرمایې سره پر 10,000 باندې زکات سته، او کومې پیسې چې مصرف سوي دي پر هغو باندې زکات نسته. سوال: آیا تر عشر ورکولو وروسته په مال کې زکات سته؟ یو چا غنم واړول، 20 خورواره عشر یې ورکړي، اوس غنم ورته پراته دي، څه حکم یې دی؟ جواب: که چا د خپلې مځکې د حاصلاتو څخه عشر ادا کړ، کوم مال چې د ده سره پاته سو، هغه مال تر 1 کاله پورې د ده سره پروت و، یا یې د خپلې مځکې میوې په ساتنځای کې کښېښولې، دغه میوې پر دغه پاتو مالونو او میوو باندې که څه هم څو کلونه تیر سوه، دوهم ځل نه عشر باندې لازم دی او نه هم زکات ورباندې لازم دی. سوال: که چا داسې حاصلات رانیول چې عشر یې ورکول سوی وو او اوس ده رانیول، پر ده باندې زکات سته؟ که یو کس جواب: که یو کس داسې د مځکې حاصلات د تجارت لپاره رانیول چې اول مالک یې عشر ورکړی و او بیا یې نوموړي شیان په کولډ سټور کې کښېښودل، په دغه صورت کې له دې امله چې مال تجارتي سو، د ټول قیمت څخه به د کاله 2.5% زکات ورکوي، البته که مال نصاب ته رسېدی او یا زیات و. خو که د اول مالک په لاس کې و، بیا نسته. دا دوهم مالک چې د تجارت په نیت رانیوي، زکات سته. سوال: آیا په مهر یا ولور کې زکات سته؟ جواب: کله چې یوه ښځه د مهر پیسې ترلاسه کړي او دغه پیسې د نصاب سره برابرې یا زیاتې وي، د کال په تېرېدو سره 2.5% زکات باندې لازم دی. البته که ښځې نکاح کړې وه او مهر ورته ټاکل سوی و، خو د خاوند د لوري څخه مهر ورکول سوی نه و، زکات ورکول باندې لازم نه دی. سوال: که ښځې ولور واخیستی خو تر واده مخکې طلاقه سول، نو بیا څه حکم دی؟ جواب: د فقه شریفي قانون داسې دی چې کله ښځه تر واده کېدو مخکې خاوند طلاقه کړي، نو د ښځې پر خاوند باندې نیم ولور حق سته. که داسې وسوه چې خاوند ښځې ته پوره ولور ورکړ او دغه ولور نصاب ته رسېدی، کال هم ورباندې تېر سوی و، خو د ښځې تر واده کېدو مخکې، یعنې مخکې تر دې چې خاوند ورسره یو ځای سي، خاوند و دغه ښځې ته طلاق ورکړ، په دغه صورت کې پر ښځه باندې د ولور زکات سته. البته که چیرې ښځې ته په ولور کې سره یا سپین زر او یا نغدي ورکول سوي وي، د ټولو پیسو زکات په ښځه ورکوي، او که په ولور کې نور سامانونه ورکول سوي وه،
بیا پر ښځه باندې نیم زکات لازم دی، پوره زکات باندې لازم نه دی. سوال: که پر یو کس باندې د مهر یعنې ولور پیسې باندې وي، نو زکات ور باندې سته او که یا؟ جواب: مخکې تر دې چې دا خبره معلومه سي چې که پر چا باندې مهر باندې وي، زکات باندې سته او که یا، باید د مهر یا د ولور قسمونه وښودل سي. د مهر قسمونه دوه دي. اول، مهر مؤجل. مهر مؤجل هغه مهر ته ویل کیږي یعنې د ښځې د ولور څخه پر خاوند باندې اداینه دستي او فوري ډول لازمه نه وي، دا مهر مؤجل بولو. چې د ښځې ولور پر خاوند باندې وي، خو اداینه یې دستي نه وي چې خدای درکړې راوړم. دوهم بیا مهر معجل دی. معجل هغه مهر ته ویل کیږي چې ښځه یې په کوم وخت کې غوښتنه وکړي، پر خاوند یې ادا کول دستي لازم وي. که د یو کس پر غاړه باندې مهر مؤجل باندې وي، یعنې په فوري ډول یې ادا کول ور باندې لازم نه وي، او هم د دغه ولور د دستي ورکولو پلان نه درلودی، په دغه صورت کې د مال د مالک سره چې څومره پیسې وي، د ټول مال زکات به ورکوي. یعنې دا چې که د ولور پیسې هم ورسره پرتې وي، بیا به هم زکات ځینې ورکوي. او که د خاوند پر ذمه باندې مهر معجل و، یعنې د مهر ادا کول یې په فوري ډول واجب و، دغسې مهر د قرض په څیر دی، د نصاب څخه جلا کیږي. تر جلا کېدو وروسته که پاته مال نصاب ته رسېدی یا زیات و، زکات باندې واجب دی، او که پاته مال تر نصاب کم و، نو بیا زکات باندې واجب نه دی. سوال: قرض یا پور چې پر یو چا باندې وي یا پر ده باندې وي، د دې حکم څه دی؟ که یو څوک شتمن وي، یعنې مال ورسره وي، مګر پوروړی وي، د داسې کس لپاره نو قانون دا دی چې نوموړی کس به د خپلې شتمنۍ څخه لومړی قرض جلا کوي، بیا به وګوري که پاته سوي پیسې تر نصاب کمې وي، زکات باندې واجب نه دی، او که نصاب په اندازه وي یا تر نصاب زیاتې وي، زکات باندې واجب دی. او دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د دغه قرض څخه د الله جل جلاله حقوق مستثنا دي، یعنې د الله جل جلاله چې کوم حقوق پر بندگان نسته، لکه کفارې، سرسایې، د حج خرچه او داسې نور، دغه ټوله د نصاب څخه نه جلا کیږي. یو څوک دا نسي ویلی چې زه 10 لکه روپۍ لرم، نو 15 لکه پر اجر څخه ځي، او پر ما کفاره باندې د 50,000 د هغه کېږي، د دې پاتو پیسو زکات به ورکوي. د دغو شیانو سره د ټوله نصاب څخه زکات ورکول لازم دي. کوم قرض چې جلا کېږي، هغه د بندګانو حقوق دي چې جلا کوي به یې. که پاته پیسې د نصاب سره برابرې وي یا زیاتې وي، زکات پر لازم دی، او که کمې وي، بیا زکات نه دی پرې لازم. دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د قرض ډولونه وپېژندل سي. یعنې دا که د چا پر بل چا قرض باندې وي، په یو قسم قرض کې به زکات ورکوي، په بل قسم کې معطل کیږي، په بل قسم کې تر حصول وروسته سته. دغه ډولونه یې پېژندل پکار دي. په شریعت کې کوم شی چې د چا پر ذمه لازم وي، هغه ته دین ویل کیږي، او دین یعنې پور پر 4 قسمه دی. قوي دین یعنې قوي پور، و هغه پور ته ویل کیږي چې څوک په یو چا ته نغدي پیسې، سره یا سپین زر ورکړي، او یا هم تجارتي مال په قرض ورکړي. داسې قرض ته دین ویل کیږي. هغه وخت به یې مالک زکات ورکوي کله چې خپل مال لاسته راوړي. دوهم،
دین متوسط یعنی میانه پور و هغه پور ته ویل کیږي چې یو څوک و چاته نغدي پیسې یا سره یا سپین زر خو یې په پور نه یې ورکړي او نه یې هم د تجارت مال ورکړی وي بلکې یو بل د خرڅ شی ورکړي لکه د اغوستلو جامې د کور سامان ځکه او داسې نور داسې پور ته میانه پور ویل کیږي دغه پور هم که نصاب ته رسېدی او یا تر نصاب زیاتو زکات هغه وخت باندې لازم دی چې کله یې خپل حق لاس ته راوړي یعنی پور یې وکړي پاته دې نه وي چې دغه قرض او هم دیني کوي که کلونه وځنډېدي او بیا لاس ته راوړل سي د ټولو کلونو زکات به ورکوي دین ضعیف یعنی کمزوري پور و هغه پور ته ویل کیږي چې نه یو چاته نغدي پیسې ورکړي وي نه یې سره وسپین زر ورکړي او نه یې هم تجارتي مال ورکړي وي بلکې د یو بل لامل یې پر بل چا حق وي لکه د ښځې پر خاوند باندې مهر پر ښځه باندې د خلع پیسې دیت میاشتنی یا هفتنی یا هم ورځنی معاش او داسې نور د دغسې قرض حکم دا دی چې تر هغه برید د زکات باندې لازم نه دی تر څو چې خپل مال یې لاس ته راوړی نه وي کله چې مال لاس ته راوړي نصاب ته رسېدي او یا تر نصاب زیاتو تر وصول وروسته کال باندې پوره سو نو زکات باندې لازم دی پاته دې نه وي چې که دغه پیسې قرض تر څو کالو پورې وځنډېدې یعنی تر کلونو وروسته یې خپل قرض وکړي په دغه صورت کې به د ټولو کلونو زکات نه ورکوي یعنی دا چې کله یې مال لاس ته راوړي کال باندې پوره سو د یوه کال زکات د ده پر ذمه لازم دی څلورم قسم مال زمار یا سوځلي پور مال زمار داسې قرض دی چې د پوروړي څخه اخیستل ګران کار یا داسې مال وي چې لاسته راوړل یې ناشونی یا هم مشکل کار وي پر داسې شیانو باندې زکات لازم نه دی که فرضاً نوموړی مال مالک ته په لاس ورغلی زکات باندې لازم دی او که ډېر کلونه باندې تیر سوه د تیرو کلونو زکات به هم ورکوي سوال د ښځې په مال خاوند شتمن بلل کیږي که یا که ښځه د نصاب څښتنه وه او خاوند یې د نصاب څښتن نه و مګر د خاوند سره یو څه سره زر یا سپین زر وه او یا هم نغدي پیسې وې چې د ټولو قیمت نصاب ته نه رسېدی په دغه صورت کې د خاوند پیسې د ښځې د پیسو سره نه جمع کیږي ځکه دوی هر یو جلا مسئولیت او مکلفیت لري او د هر یوه حساب او سرمایه شرعا جلا بلل کیږي د یوه پیسې د بل سره هیڅ اړه نه لري په همدې وجه پر ښځه باندې زکات لازم دی او پر خاوند باندې زکات لازم نه دی سوال د حج پر پیسو زکات سته که یو کس د حج لپاره پیسې یو ځای کړي وي خو د ستونزو له امله ونه توانېدی چې حج ته ولاړ سي ان تر دې چې کلونه دغه پیسې ورته پرتې وي د هر کال زکات به ورکوي البته کله چې یې پیسې د حج د بعثې ادارې ته وسپارلې او هغه ادارې هم په دغه کال ولېږي د همدغه کال زکات باندې نشته حاصل دا چې تر هغه مهاله زکات باندې لازم دی چې په مصرف نه وي رسېدلی سوال د حج لپاره د زکات د پیسو اخیستل که یو څوک حج ته تلی د حج پیسې یې کمې سوې وبخښئ که یو څوک حج ته تلی د حج پیسې یې کمې سوې دغه کس ته د زکات پیسې اخیستل جواز نه لري مګر که یې د حج پیسې پوره وې پر لارې یوه حادثه ورته پیښه سوه پیسې یې خلاصې سوې نو د اړتیا په اندازه پیسې اخیستلی سي پاته دې نه وي چې د حج لپاره که یې پیسې کمې وې هغه مهال یې نسي اخیستلی چې پر حج باندې تر نصاب زیاتې پیسې مصرفېږي ځکه په داسې صورت کې دغه کس د نصاب مالک ګرځي
څوک چې د نصاب مالک وي زکات ورته اخیستل روانه دي. وروسته به انشاءالله بحث ورباندې وکړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.